مکو ملګرو کال به د دو ولې د دې باره کې مولانا صاحب بیان کړی دی چې خلک راوځي جشن کوي خوشحالي کوي نو دې باره کې مولانا صاحب ډېر ښکلی بیان کړی دی دا بیان سره هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره هم د ثواب په نیت شریک ځکه چې د کال مولانا صاحب ډېر ښایسته خبرې کړي دي مولانا صاحب چې کال بدلیږي د عمر هم کم شو په دې خفه کېږئ نو موږ صاحب ټول خلک جشن کوي خوشحالي کوي دې باره کې دا مولانا صاحب بیان کړی دا بیان سره هم وګورئ او مخکې ملګرو سره ډېر شریکئ راځئ مولانا صاحب کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله په ابتدا کې بس یې غړاګانې کوو منګه آتش بازیانې به منګ کوو کال نوی شو دعا وکړه یا الله وې کمې غلطۍ نه شوي دي معاف دې کوو دا کال چې اوس روان دی یا الله خیر راباندې تېر کړه کال نوی کېږي 2024 شروع کېږي یو 2-3 ورځې بعد نو په دې ملک کې بعضې قمقل خلک شته دی جاهلان خلک شته دی ناپوهه خلک شته دی نه ورته الله یاد دی نه ورته رسول یاد دی نه ورته آخرت یاد دی نه د دې نه خبر دی چې زما عمر ختم شو نو دا به اوس د دې کال استقبال کوي په ګډېدو باندې جشن مناوئ ولې نوی کال شروع شو نو بعضې پاگلان راوځي د دې کال چې په نوي کېدو کې د اوله ورځ شروع کېږي سحر سبا چې کله راخېږي سبا صادق هغې ته راپاڅېدلي مونځ هم نه کوي هغې ته راپاڅېدلي د نور استقبال کوي نوی کال شروع شو او مخې ته ورته ګډېږي او لازمې پکې هغې سالګره خپله مناوئ سالګره مناوئ چې یاره چې زما یو کال تېر شوی پاګله دی په دې نه دی پوهه چې زه یو کال مرګ ته نږدې شوم زما د ژوند یو کال هغه کم شو دله پکار و چې د جړا کړي وې په خپل ځان باندې محاسبې کړي وې د خپل ځان یو کال تیر شو په یو کال کې ما د رب نه څومره بغاوت کړی دی ما د رب څومره اطاعت کړی څومره مې عبادات کړي دي څومره مې ګناهونه کړي دي راځي خپله محاسبه کوو دا محاسبه څوک نه کوي صرف بغاوت دی نور څه نشته دی اشاعر وی یسر المرء ما ذهب الليالي وان ذهابهن له ذهاب انسان پدی خوشاله دی چې ورځ او شپې تیرې شوې خدای پدې پوه نه دی چې دا ورځ شپې ختمېدل او ورځ شپې تیرېدل دا خو زما ختمېدل دي یو کال زمونږ د عمر نه کم شو مثلا که زما 40 سال عمر و مثال په طور باندې ایو 20 سال دې تیر شوي دي مثال په طور باندې 19 سال پاتې شو که زما 40 سال عمر او په تقدیر کې مې الله 50 سال لیکلی کنه نو 9 کال راته پاتې شو که زما 50 سال عمر دی او زما په تقدیر کې 60 سال دی 9 کال راته پاتې شو که 55 کال 4 کال راته پاتې شو که 54 دی 3 کال راته پاتې شو په دې پوهېږو موږ نه دا جهالت په کله ختمېږي زموږ نه دا غفلت په کله ختمېږي زموږ نه منگ بر خپل ژوند مقصد ته پیژنو صرف لذتونه صرف خواهشات دا به پوره کوو ژوند به تېرېږي دا انسانیت کې به موږ کې کله پیدا کېږي چې موږ به سیبه رالګو د کال په ابتدا کې به سیبه غړاګانې کوو منګه آتش بازیانې به منګ کوو کال نوی شو دعا وکړه یا الله وې کمې غلطۍ نه